د پنجشیر ولایت مقام مطبوعاتي دفتر وایي د 10 اسلامي هیوادونو علماو او پانګوالو دغه ولایت ته سفر کړی او د پنجشیر له والي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو د پانګونې هوډ لري. د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی په اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه نن دوشنبه قرغیزستان هیواد ته روان شو. ښاغلی عزیزي به د دوه اړخیزو کتنو ترڅنګ د دغه فورم په یوه ځانګړې غونډه کې وینا هم وکړي. ټولګټو وزارت وایي تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې د 103,233 میټریک ټنه توکو انتقالات شوي چې له یادې شمېرې یې 1590 ټنه صادرات دي او همدا برخه یې وچه میوه او د انارو جوس جوړوي. بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د بیرته راستنېدونکو کډوالو په اړه د یوناما د بشر حقونو څانګې وروستی راپور له واقعیته لري او د علمي څېړنو له اصولو سره په ټکر کې دی. یاد وزارت ویلي چې د یوناما استازی یې د لا زیاتو توضیحاتو وړاندې کولو په موخه احضار کړی. الجزیرې ټلویزیون ویلي چې غزه کې د اسرائیلي رژیم په هوایي برید کې د دې ټلویزیون د مشهور خبریال ناز شریف په ګډون 15 تنه خبریالان شهیدان شوي چې په دې سره غزه کې د شهید شویو خبریالانو شمېر 238 تنو ته ورسید. استرالیا او نیوزیلند له بریتانیا، فرانسې او کاناډا وروسته د فلسطین د رسمیت پیژندلو اعلان کوي. دواړو هیوادونو ویلي د اعلان به د ملګرو ملتونو راتلونکي عمومي غونډه کې وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له پلازمینې واشنګټن څخه هغه کسان باسي چې بې کوره دي. ویل کېږي ټرمپ د دې کار لپاره سلګونه د ملي ګارډ سرتېري ځای په ځای کوي.